پر منځ د وریځو کښېږده، زه د همزولو په ټولي کې ناسته یمه، چې دستار تړي هزاره دي، د دستار
پښتني دودونو په شان د پښتونوالي د ساتنې یو خاص جز دی چې خلک ورته ډېر په درناوي قایل دي. اوس هم په ډېرو پښتنو سیمو کې د مهمو مسلو پر وړاندې د کورنۍ مشر او یا هم د ملک لخوا مقابل لوري ته د بخښنې په غرض د سره پګړۍ کچکول کوي چې دا عمل د مجرم د بخښنې سبب ګرځي. تر مشهدۍ لونګۍ دې ځار شم، تړلې تا ده کږه زه د خیاله ځمه. ښه شو چې ننګ دې را معلوم شو، په چهلګزۍ لونګۍ دې ډېره نازېدمه. د پښتنو نارینه په پګړۍ ویاړي. پګړۍ د پښتنو پر یوه سمبول بدله شوې ده چې هم له کلتوري اړخه معنا لري او هم له سیاسي پلوه. د تاریخ پوهانو په اند د پګړۍ تاریخ څرګند نه دی چې چا او کله په سر کړې وه. په 1940 میلادي کال ملنګ صابر شاه کابلي د کندهار په شیر سرخ سیمه کې احمدشاه دراني ته پګړۍ وتړله او په پګړۍ کې ورته د غنمو وږي کېښودل. اثر کې لیکي چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 3 دستاره یاد شوي. یو 18 ګزه شمله نیم ګزۍ، دویم 12 ګزه شمله 1 ګز، درېیمه 14 ګزۍ. هغه به یې په اختر یا د جمعې په ورځ تړله.